شاهین افریدي حضرت الله عزازي ته ښکاره چیلنج ورکړ. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. شاهین افریدي تېره ورځ په یو ټلویزیون کې په یو مرکه کې ناستو د نوموړي څخه پوښتنه وشوه چې په وارم میچ کې افغانستان ستاسو څخه لوبه وګټله، نو تا باندې حضرت الله عزازي 15 څلوریزې ووهل، نو راتلونکي لوبه کې چې په 29 جون باندې ترسره کیږي په دې کې به ستا ځواب حضرت الله عزازي ته څه وي؟ شاهین افریدي په ځواب کې ورته وویل کله چې ما باندې حضرت الله عزازي څلوریزې ووهلې نو دا د زما په نړیوال جام کې حضرت الله عزازي ته په خلاص ډول چیلنج دی، دا دې تګړه شي او په نړیوال جام کې د زما خلاف شپږیزې یا څلوریزې ووهي. دغه راز شاهین افریدي زیاته کړه چې کله حضرت الله عزازي په ما څلوریزې ووهلې نو هغه تمریناتي لوبه وه او په تمریناتي لوبه کې په لوبغاړي او لوبډلې باندې کوم پریشر نه وي، نو همغه علت و چې حضرت الله عزازي په ما څلوریزې او شپږیزې ووهلې. شاهین افریدي ځان په همدغه بانو خلاص کړ، خو شاهین افریدي حضرت الله عزازي ته یو ځل بیا وویل چې حضرت الله عزازي به وګورو چې څوک ښه بالر دی او څوک ښه بیټسمین، دا به وخت ثابت کړي. دغه راز شاهین افریدي په خپلو خبرو کې یو جالبه خبره وکړه. کله چې حضرت الله عزازي په ما باندې یو اوور کې 15 څلوریزې ووهلې نو هغې په ما باندې توکلې ووهلې، ځکه افغانستان لوبډلې باندې کوم پریشر نه و او حضرت الله عزازي ما باندې توکلې بونډریانې لاسته راوړې. نو دغه راز راتلونکي کې به وګورو افغانستان لوبډله سخت تر فشار لاندې دی او په ما باندې ډېر کم فشار، نو حضرت الله عزازي ته زما چیلنج دی. نو دوستانو خپل نظر مو لاندې به کمنټ کې را سره شریک کړئ چې آیا دا ځل به شاهین افریدي کامیاب اوسي او که حضرت الله عزازي. که ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم در سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.